थी कि नाकिस? कामिल थी। नमाज नबी ने मुकम्मल की कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये बात साबित करने आए हैं कि कुरान और हदीस के अंदर नमाज मुकम्मल नहीं। कहो नाउज़ बिल्लाह। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज ये बात साबित करने आए हैं कि कुरान और हदीस के अंदर नमाज मुकम्मल नहीं, और हम ये साबित करने आए हैं कि कुरान और हदीस के अंदर नमाज मुकम्मल है। मुसलमानों, तुम्हारा ज़मीर किसका साथ देता है? मुकम्मल दीन है। जो मुकम्मल साबित करने आया है, तुम उसके साथ हो या उसके साथ हो जो कहता है कि दीन अबू हनीफा ने मुकम्मल किया है? तुम किसके साथ हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम वो नमाज पढ़ते हैं जो मेरे नबी ने मदीना के अंदर पढ़ी थी। 23 साल तक मेरे नबी ने जो सहाबा को नमाज पढ़ाई, वो नमाज मुकम्मल है कि नाकिस? मुकम्मल है। अबू बकर सिद्दीक ने जो नमाज पढ़ी, उमर फारूक ने जो नमाज पढ़ी, उस्मान गनी ने जो नमाज पढ़ी, अली मुर्तजा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जो नमाजें पढ़ी, वो मुकम्मल थी कि नाकिस? मुकम्मल थी। अब मुझे ये बताओ कि इमाम अबू हनीफा इन सब से पहले आए कि बाद में आए? बाद में आई। अगर नमाज फुकाहा ने मुकम्मल की है, फुकाहा पहले आए कि बाद में आए? बाद में आई। जो बंदा ये बात कहता है कि नमाजें फुकाहा ने मुकम्मल की, उसका अकीदा ये है कि नबी और सहाबा की नमाजें मुकम्मल नहीं थी। कहो नाउज़ बिल्लाह। नाउज़ बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना साहब ने माना अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना साहब ने माना अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना साहब ने माना अल्लाह। रागली जो रोजे पे माती किया ना माती बस कुला उतरे थे। वे मौलाना दा खबर वकला। वे मौलाना दा खबर वकला। जिन्नन मौलाना ये बात साबित करनी आई है कि मुकम्मल नमाज कुरान में नहीं है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यौ दरोग दी पदी की दाऊ वेला, यौ दरोग दी दावल چې مولانا د دې د پاره راغله د اعلان کې تر اوسه پورې دی وخت کې چې کله ما تاسو ولې جراله کتابونه وکړل ما ته پته ولګیږي چې نن تاسو را لې په دې انداز سره تر اوسه پورې په الله قسم ما ته اړو پته هم نشتی چې په دې یو استاد غیر مقلدینو جوړ کړل دی. مولانا هدام وساته یا نن دام وساته ان شاء الله. زه خبره کوم مخې تر اعظم دلدیر نو پوره صبحات کې به ان شاء الله مې کوم ډرامو وکړه د دې مسلسل ویډیوګانی ور رواني ان شاء الله دا په ټول پاکستان کې خوريږي. د احناف دقه چې ان شاء الله هغه بیا تاسو به زموږ چې نن دی راګړان راټینګ کړم خو از مې په میدان کې نه سامان درته مولانا دا خبره وکړه چې فقها مخکې راغلي دي تور ته هغه نه مخکې صاحب او هغه موږ نه کوو هغه نه مخکې صاحب او هغه موږ نه کوو. مولانا دا سوال د منکرین حدیث نغلا کړي دلته په ما باندې کوي. منکرین حدیث دغه خبره کوي او امام بخاری مخکې راغلی دی که صحابه مخکې راغلي ابو بکر عمر عثمان رضی الله تعالی دغه حدیث هغوی نه منله یاره ولې نه منله؟ امام بخاری خو 3-4-5 صدۍ وروسته راغلی دی. امام بخاری کله قرآن کې وښیي په حدیث کې امام بخاری هم اق انداز به نه مولانا دلته اختیار کړی دی. درېیمه خبره مولانا دا وکړه چې په خپله مولانا وویله چې یاره مونږ توبه به وباسو. توبه د هغه کار نه کولی کېږي چې هغه ګناه وي. مولانا کم از کم د ده جل نه کار مه اخله. ما یو خبره دا وکړه چې چرته ته په خپله دعوه کې صادق وي رښتونه یې نو بیا یقیني خبر دی ستا په نسبت بیا صورت زه ګناه په کار کې مبتلا یم د ګناه په کار کې او ستا په نسبت مقلدین اهل سنت والجماعت 1.57 کروڑ مسلمانان مشرکان دي. مسلمانانه تقلید شخصي کوي د صورت امام ونیپا د امام شافعي د امام مالک د امام بن حنبل رحمهم الله دغه ستا په نسبت دغه 1.57 کروڑ مسلمانان مشرکین دي. نو که بیا اگر توبې لفظ استعمال کړي نو تا ته به اعتراض ولې دی؟ څلورم زه بعد خبره اوږدو منم. چلو زه راځم. زما سوالات تاسو نوٹ کوئ ان شاء الله. د مولانا به صرف دا خو بیان کولو ضرورت بني صرف زمانه سوالات جوابات راکو. لاول ټول تاسو مسلمانان یې د ټولو اول د مانځه لپاره طهارت ضروري دی که نه دی؟ ودس کوي که نه؟ د ټولو اول مولانا زه سوال کوم فقهاو لیکلي دي چې د مانځه لپاره د مونځ کوونکي د ټولو اول بدن پاکي ضروري ده، د کپړې پاکي ضروري ده، د ځای پاکي ضروري ده. یعنی چې بدن پاکي په هغې باندې څه قسمه ګندګي نجاست نه وي، کپړه پاکي په هغې باندې څه قسمه ګندګي نجاست نه وي، دریم زیم پاکي په هغې باندې څه قسمه ګندګي نجاست نه وي. دا زما څو سواله شو؟ درې سواله شو. بدن پاک، کپړې پاک، ځای پاک، دا درې سوالات دي. مولانا دې په سپال پازو کې ووایي چې دا درې شرایط مونږ منو چې منو یې د قرآن دا آیات تېره دې ځینې دا ثابت دي. قیاس به هم نه کوي ځکه قیاس ستا په نسبت باندې
قیاس نه هم د اقضی قرآن آیات وایي په صراحت سره ماته دا ښایي چې ردیج نه ثابت مولانا دې حدیث نه په صراحت سره دا مسله ثابت تر ردیج نه اها که مولانا وایي چې نشته زما سره نو بیا اخوا دې خوا خبره ګول مول کول نه دي پکار بیا په صفا الفاظو کې وایي مولانا کنځل نه دي چې ها یاره مونږ اهل حدیث حضرات په قرآن حدیث کې درې مسلې نشته لہذا په دې کې مونږ وایو چې که بدن هم په ګندګیانو نجاستونو باندې سخایي کپڑے هم په ګندګیانو نجاستونو باندې سخایي زم په ګندګي او نجاست باندې سخایي زمونږ په نس باندې مونږ کېږي براور مولوی صاحب یو ټیم وایو منټ واغوښتو ټیم باندې بس ته مولوی صاحب تاسو تشریف صرف کړئ تمہارے سوالات جوابات وقت باندې مولانا بس تب الرحمن الرحیم. آپ سب نے سنا کہ ندیم صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ مناظرے کے لیے نہیں آیا اور پہلے انہوں نے بتایا تھا میں یہاں پہ روٹی کے لیے آیا ہوں. واقعتاً اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں پہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہاں پہ ضیاء الرحمان آیا ہے اور مناظرے کے لیے تو واقعتاً نہ آتے. یہ تو روٹی کے نام پہ آئے ہیں. ہاں تو بسم اللہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ نماز کا طریقہ امام ابو حنیفہ نے مکمل کیا اور پھر اس پہ انہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ جناب تمہارا یہ اعتراض منکرین حدیث سے چرایا ہوا ہے. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بخاری پہلے آیا کہ صحابہ پہلے آئے. مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بخاری نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھیں کہ نہیں؟ بخاری نے جتنی حدیثیں ذکر کی ہیں وہ رسول اللہ کی ذکر کی ہیں کہ اپنے پاس سے گھڑی ہیں؟ رسول اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام ابو حنیفہ نے جتنی باتیں ذکر کی ہیں مستحبات سنن فرائض میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں وہ رسول اللہ نے بیان کی ہیں کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ نے بیان کی تو پھر کیوں کہتے ہو کہ قرآن و حدیث میں نماز مکمل نہیں؟ اگر امام ابو حنیفہ نے اپنے پاس سے گھڑی ہیں تو اس کو بخاری سے تشبیہ کیوں دیتے ہو؟ بخاری نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی, اس نے رسول اللہ کی حدیثیں نقل کی ہیں. اگر امام ابو حنیفہ نے بھی اللہ کے رسول کی باتیں نقل کی ہیں تو پھر مولانا کیوں کہتے ہو کہ ابو حنیفہ نے نماز مکمل کی؟ نماز تو رسول اللہ نے مکمل کی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہتے ہیں جی یہ ان قواعد کو نہیں مانتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں اور پھر وہ یہ بات کہے کہ جو قاعدہ ہے میں اس کو نہیں مانتا, وہ مانتا ہے کہ انکار کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے نا؟ انکار کرتا ہے. مولانا آپ کہتے ہو, آپ خود اقرار کرتے ہو کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, اور جو قاعدہ قرآن و حدیث سے نکلتا ہے اس کو کون نہیں مانتا؟ تم کہتے ہو کہ امام صاحب نے قواعد نکالے ہیں قرآن و حدیث سے. قواعد تو میرا کام ہے کیونکہ قرآن و حدیث کو میں مانتا ہوں. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کون سے قاعدے سے نکلا ہے؟ قدر درہم والا نکالیں ذرا. دیکھیں جی فقہ حنفی کا ایک قاعدہ سنیں. ان کے نزدیک اگر 1 درہم کی بقدر گندگی ٹٹی لگی ہو, آپ کے جسم پر 1 درہم کی بقدر ٹٹی لگی ہو, گندگی لگی ہو, براز لگا ہو, ول لگا ہو, یہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں امام ابو حنیفہ نے یہ قاعدہ کون سی آیت سے نکالا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ کے اندر فقہ حنفی کی کتاب نصب الرایا دیکھیں جی, اس کے اوپر یہ شرح ہے کس کی؟ تخریج ہے احادیث ہدایہ کی, اور اس کے اوپر ہدایہ کا متن ہے. ہدایہ کے اندر عبارت کیسے ہے؟ وقدر. ہدایہ کیا ہے؟ ہدایہ وہ کتاب ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں الہدایۃ کالقرآن. استغفر اللہ. ان الہدایۃ کالقرآن. ہدایہ قرآن کی طرح ہے. یہ نوٹ کریں, ہدایہ قرآن کی طرح. اس کے اندر کیا مسئلہ نکلا ہے؟ وقدر الدرہم وما دونہ من الناجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاۃ معه. کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ صبر یہ ثابت کرنا ہوگا دجاج ہے. یہ ہدایہ وہ حنفی